یو سړی هغه ښځه ډېره ظالمه وه او بد کرداره وه، نو هغه به یو زیارت لتله. اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند په ټپو ړوند، ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. زیارت ته یې وې بابا زما دا میړه ړوند. خاوند به تې تپوس کولو چې ښځې ته چېرته ځې؟ چې دغه زیارت له زما او دعا کومه چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېرې داسې کړي او داسې کړي. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه، بیا د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس چې دا ښځه ورغلې ده وې زیارته بابا، هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه، ویل ویل نن خو دې اواز هم راکو، ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چاو شته. وی هغه حلاله که او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه واله دا غوا زره لاله که. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته دا څه پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و؟ دا هغې ته څه پته؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچ وکړي بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې حلاله که غوا، غوا یې حلاله کړه. چې حلاله یې کړه یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما دې سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي. چې په 3مه ورځ یې پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښود. وی ښځې هېڅ راته نه وی چې ښه بس ړوند خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته، دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلي دي، کوتکې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بېړه دې غرکشه، دا خو دی ګولنګي چرګ چرګانې ډېرو په کو چې څه ساعت تېر شوی دی، 2یم سړی راغلی، بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو د هغه انګرېزی چرګ مړه. ها چې په دې کې 4 برابر، چې 4 یې برابر کړه، خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یي چې هغه کوې. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري، خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځم. چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ، ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی. بلې ورته دروازې ته کړی و چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه. بلې ور 4 واړی چې پې لېږلي دي، اخري چې لېږلی دی وی هلکه چې دا ځل در نه را نه شي ګوره سمې غورځوه سیند ته. چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي، وایي ویل ته بیا لا راوتی جامې مینځې، هغه یې مړ کړی. چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي، وایي الله اوس میان هم نسي، آیم مړ کړی. بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والي په هغې ور ټوپ کړی ویلا سر دې مړه اوچت کو، آیم مړ کړی دی. بیا راغی سړي ته ووی چې وروره اوس مې سمه صفایه وکړه، جامې وینځلې مړی را په غاړې ته راوتی، بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو، بیا یې ماهیګیر په شکل کې راوتی، بیا مې مړ کو، بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دې خوا راتلو، بیا مې مړ کړو. سړي وله 100 روپۍ ورکړه. که لږه مقل لرئ او سوچ لرئ نو دینه به اندازو لګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی. خدای میړه مې په ټپ وړوند کړي او میړه یې څه دی ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې، هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه، تاسو باندې هغه چل. یو سړی په خر به سره چلوله پټول، نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکې وینځله، نو اتې اولې ته وغورځېده لاړه وبویو. دی اوس
سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته خوا که زه خبر وی چې دا بوبران وړي ما باډو وینځلی نه وی کور ته راغی مور بچیا څه چل دی وی مور پاکې نه پلیته خوا مور والا ډاکټر راوست چې د هلک باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج څه وکړو دا خبره یې تېنه هیره کړه مور والا پیسې ورکولې څو کېږي وی 100 روپۍ هغې وی دا 50 والا و 50 به بیا در ویل زه 100 به بیا پوره راکړي چې ډاکټر صاحب ته لاړو نو دی مور دې زوی ته وایي چې بچی دا په تا څه چلو ویل ولې وی تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا بیا وریاد چې بیا وریاد شو الک بیا چغې کړي چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مور هم سرسام ویل تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو ډاکټر چې راغی چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مور هم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ راکورې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو ویل 150 خې وې